شه چې جنت د شهید کور دی. دا دی د افغانستان د ملي اردو کې د کاندرخون اردو ځانګړي ښایسته بله لوبه افسران او سرتېري همداسې دا د روژ له مخې تېرېږي او د ګران هېواد خپلواکۍ په بېرته ګټلو او ناولې کاري په مناسبت منصوبین د دې ولایت سربیره په پکتیا، پکتیکا، لوګر او غزني ولایت کې هم د خلکو د سوله ییز ژوند په ساتلو او د هېواد د دښمنانو د هر ډول بریدونو او ورانکارو عملونو په شنډولو کې خپله کارنده ونډه لري. دا دی عملونو ته لاس اچولی نو همدا پولیس د دوی پر وړاندې د جګړې په اوله کرښه کې ولاړ دي او په پوره بیدارۍ او هوښیارۍ سره یې د دښمنانو هر ډول ورانکار عملونه شنډ کړي دي. د خوست پولیسو زموږ د مظلومو بېګناه بېدفاع ولسونو د ژوند، مال او عزت د ساتلو په لاره کې سترې قربانۍ ورکړي او د ژوند په بیې دلته د سعادت نیکمرغي چې خپلو منصبینو ته هېواد او ولس سره د وفادارۍ ستره روحیه ورکړي. دا دی د شیر شاه وطن، کور د خوشحال خان دی، دا افغانستان دی، دا وطن دی ځان زموږ، دا وطن ایمان زموږ، وایي په خاپونو کې داسې ماشومان زموږ او ځانګړو حرکتونو د روژ مخې ته رارسېږي او د ګران هېواد د ازادۍ د مراسمو ګډونوالو ته د احترام او درناوي مراتب وړاندې کوي. د ملي امنیت منصبین په ستر او بېساري هېوادني احساس سره په پاکو لاسونو، سړو مغزو او ګرمو زړونو د خپل هېواد د کورني او بهرني دښمن په مقابل کې مقابله کوي. دا دی زموږ یو شمېر خویندې هم د لوژ مخې ته راځي او د افغانستان د خپلواکۍ د 101 نیکمرغه کالیزې په مناسبت د خوست دروند والي د افغانستان د مشرتابه غړو همدارنګه د حاضرینو په مخ کې د احترام او درنښت مراتب لري. ګران افغانستانه تا به بېرته موږ ودان کړو، لوړ به د خلکو ځوانانو د شورا د خوست ولایت د ټولو پوځي مشر خبر په مخ کې د استقلال او د خپلواکۍ د جشن د مناسبت ټول د احترام او درنښت مراتب وړاندې کوي. Numai de